له ډنمارک څخه د افغان غږ د راډیو تلویزیون قدرمنو اوریدونکو ګرانو لیدونکو سلام او درناوی وړاندې کوم. هیله ده ښه اوسئ او په کورنیو کې مو هوساینه، روغتیا او باسیاینه په برخه. د نننۍ خپرونې په یادښت کې یوې ډېرې لنډې موضوع ته اشاره کوو او یادونه هغه دا ده چې زموږ په ادبیاتو کې، تخلیقي ادبیاتو کې همدغه راز د فرهنګ په بېلابېلو نورو برخو کې که په ادبیاتو کې راواخلو د شعر، نظم او نثر، دغه راز د لنډې کیسې، د رومان او ناولونو، د دغه ټولو په باب همداسې که وړاندې لاړ شو د موسیقۍ په برخه کې، د تمثیل او تیاتر په برخه کې د کره کتنې برخه واقعا ډېره نیمګړې او حتی په نشت کې حساب ده. زه فکر کوم چې د دې اړتیا لیدل کېږي په پښتو ادبیاتو کې او په ټولو فرهنګي برخو کې چې کره کتنه یو ځل بیا فعاله شي. زه نه پوهېږم کېدلی شي چې په کابل پوهنتون کې د افغانستان په ملي راډیو تلویزیون کې دغه راز په علومو اکاډمۍ کې یا په ځینو نورو څانګو کې کېدی شي چې دا برخه فعاله وي، هلته به غونډې کېږي او خپرونې به په دې باب کېږي. خو موږ دلته په اروپا کې او په امریکې او کاناډا او د افغانستان نه د باندې په ټولو هېوادو کې د کره کتنې برخه ډېره نیمګړې ده. نو وغوښتل چې زموږ ورته اوس پام شي دې خبرې ته او وغوښتل ستاسو پاملرنه ورته راواړو. زه فکر کوم چې دا یوه ډېره مهمه برخه ده د پښتو ادبیاتو د ودې او پیاوړتیا لپاره. دا یو ضرورت ده. نه پوهېږم چې تاسو په دې باب څه فکر کوئ. که ممکنه وي لطفا په خپلو کمنټونو کې ولیکئ چې دغه برخه څنګه ده دننه په افغانستان کې او له هېواد نه د باندې، او کومې اړتیاوې دي چې هغې ته باید زموږ د فرهنګ د لارې مخکښان او استادان پاملرنه وکړي. ټول مودان ژوندي اوسئ. ستاسو د کمنټونو، یادښتونو او سپارښتنو په تمه.